نن په خضرخیل بازور سے تحصیل د تاخیل چې کوم افغانستان سره په بارډر باندې ایریا دو تحصیل دا په داسې بیا دوام ورځیا احتجاج وشو. دا احتجاج سے په صالح زره کسونه زونونه طلبا علماء کرام ملکونه مرشونه شرکت وکړو او دای دا وویل چې میش چې کوم منظر کړای شوی کالج او دلته فیزیبিলিټی جوړوي هر شای فاینل شوی وي او دلته چارې شریکول پوتی وي چې په دالمان سے دای دا الزام لګاو چې کوم منتخب نماینده دا دغه کردار په شاده کړو د بلډینګ د کالج میرنه یوړو بل ځای ته یوړو دای دا ویل په خپل احتجاج سے به نره ور سره به زنده‌باد مرده‌باد ناره وکړي او ویل چې دا کالج کچتا ا دې نه بدل شو بل ځای ته یوړل شو نو د نن سبا کرفیو حالات و همیشه حالات ټیک نه وي او روډینا اکثر باند وي نو په دا حالات سه د میش سټوډنټس چې کوم دي دا یو ځاینا بل ځای ته مزال کړل شي یا سفر کړل شي مشکلات سره مخ کیږي په دا وجه کې دا شي ډېر سټوډنټس د تعلیم نه محروم شي نو په دا وجه د دا مطالبه وکړه چې کالج د خپل ځای باندې بیا جوړ کړل شي میر مزکا ور کړی دو میس پراپرټي ور کړی دو کومیم زکا دو اجتماعي مفادات د پورا اجتماعي زکا ور کړی دو دا کالج د خپل واپس د دې تر وړل شي کنه میر به احتجاج دایره چې کی مادوم میران شاه پریس کلب مخاطبه کی وکبیا اعلی حکام نوارودو مشوریود پشاور اسلام آباد پر به میرا دریمی و احتجاج به کی تسه پر مشتا خپل حق ملو شوی نه او دا وظیفه وی چې کیم نماینده دا ام پی ای دا دغه اسپره په دا باندې څه جواب نه دا ویلای چې دا دای تیر په لګولای دا چې د کردار د کولې سره مزنه د بلډینګ یا کالج بدلیږي بل ځای ته وړل شي صفدر داور شال نیوز شمالي وزیرستان